وعلیکم السلام. څنګه بچا تاسو په خیر خیریت یې؟ طبیعت ښه دی. قلاري له کوم ځای نه غږېږې د خیره؟ د ایران غږېږم. بچا الله طبیعت د مو ایران خیر مسافرو الله دې خیر پېښ کړي. ښه د پورته وطن یې که د ښکته وطن یې د خیره؟ د خیر سره پویم د افغانستان خو ګوره نه مهاجر یم دا په دې کې به د دې ولتال پاکستانی یم دغه پاکستانه ولې نه ګوره موږ کې مهاجر نشته. امو ته راباسینه یوه خاوره یو وینه لر او بر یو افغان قضا ختمه ده وروره. مهاجر نشته. هر څوک چې دا خبرې کوي دا ډېر بې عقل دي چې د خپلو افغانانو ته ښکته وایي چې دا مهاجر هسي. هېڅ مهاجر نه یو. که په مهاجر بیا ټول پښتانه مهاجر دي، افغانان مهاجر دي. څوک په لاهور کې، څوک په قطر کې، څوک په سعودي کې، څوک په دوبۍ کې، بیا خو ټول مهاجر یو. نو دا خبره نشته وروره، دا کم پیغور نشته وروره. دغه دي دا زما یو انډیوال هم راسره ناست دی باچا صاحب. قسم په خدایه بله ورځ د دغه سره روان وو نو د ایران ملي بیرغ هلته ځړېدی. بره مال ډېر زور راکوي. بره ډول ولې زور درکوي؟ مال دی ورته ګور د خلکو ملي بیرغ په څونې فخر ځړېږي. زموږ دا چې راغلي طالبان راغله اور یې ور واچوئ. پر موټرو باندې به نورې ترکیې نه زده کړي. یو بل چا ته کپسول راخیستی وای ګوره ته په دا موټر دغل کېږي دا رقم ته دا ملي بیرغ ځینې لرې کوه. نو مال ته ملي بیرغ ته څه کوې؟ ته نور دغه وکړه با دغه ملي بیرغ ښکته کړه. ته نورې لنګې وکړه. ته د ملي بیرغ ولې دغه کوې؟ بالکل ولس به ګېډه موړ کړه، ایجوکیشن تعلیم ورکړه، نور پرمختګ کارخانې جوړې کړه. تا د بیرغ سره راغلې د ولس سره یعنې د دې درې رنګه ملي بیرغ سره دښمني دا د کلمې سره دښمني ده. کلمه کې لیکل شوې ده د ولس سره دښمني ده. نو ته ولې دا کار کوې چې صاحب مهربانه دا ولسونه دورې ګوره هر یو افغان په دې کړېږي. په دې باندې دې پوه شي چې هر یو افغان په ملي بیرغ باندې کړېږي او هر یو افغان په زړه کې ملي بیرغ پروت دی. دا ټوکې نه دي چې ټوکې دي. بالکل صحیح خبر ده. مخکې به موږ قسم په خدای پاکستان ته یو وخت پاسپورټ ما جوړ کړی و. پاکستان ته د پوسخان دپاره به 500 کالدارې ما ویزه ولګوله چې پوسخان مې به ووایي. اوس هغه پاکستان دی چې په $1,00,000 په $1000 باندې ویزه نه ورکوي. بیا هم افغاني ته ویزه په $1000 نه ورکوي. ته هغه لږه پرېښې د خالد اواز ته بیرغ راخیستی دی چا په کرکټ میدان کې ولاړې یو هغه سپین ږیرې په کرکټ میدان کې ولاړې پر سر یې پیچلی دی ټوپک وردی دی کوي. خالد اواز ته دې ټوپک دی مه کوه ته د کونړ باندې ټوپک وردی کوي چې بمباریان یې پر کوي یا پر بولدک باندې ستا اوبه راکښته کوي. ته هغه ننګې وکړه. ته د ملي بیرغ سره تا څه شته راخیستي؟ نو معلومه خبر ده چې ته د پاکستان ایسا یې ته ملي بیرغ څخه ښه نه راځي چې ته دا چلونه کوې. بالکل چې ګوره که چېرته ملي بیرغ او ملي سرود دې نه مني نو پوه شه چې دا پردۍ پروژه ده. بالکل په دې کې شک نشته. موږ ورته دا خبرې پنهال نه کوو خو دې خپله غواړي چې دغه خبرو ته دا ملت مجبوره کړي چې د خدای ناخواسته بیرغ ته توهین وشي یا د بیرغ ته بد رجوع شي ده ته بد رجوع شي. سوچ دې وکړي سوچ چې 50-60 طالبان دي او بل طرف ته 40 میلیونه افغانان دي. د دې 40 میلیونو خبره خو څه ده که ستاسو 50 یا 1 لک خبره ده. دا خو هم شریعت ته وایي هم افغانیت ته وایي انسانیت ته وایي چې د دې خلکو حق دی. خوشحاله اوسې. زه به نور ملګري مې راوالم عزتمن شیخ سفر ولرئ. مهرباني الله ستر مه کوه. ډېر مننه.